الحج مبارک میاشتې فضیلت مې څومره درته ویل، خاص کر د اول عشره. په دغه اول عشره کې د الله رسول څه فرمایي؟ تاسو ذکر ډېر کوئ، تسبیحات ډېر وایاست، تحلیل ډېر کوئ. خاص کر په دې کې بیا نم د ذوالحجې چې د یوم عرفه ورته وایي، د عرفات ورځ چې حاجان ځي عرفات ته، الله دې د ټولو نصیب وکړي. هلته بیا دې پر دا سره لمر کې په دا ګرمي کې الله ته ژاړي، بغارې وایي. الله پاک جل جلاله د دې سره وعده کوي، الله د ټولو فرشتو په وړاندې په دې فخر کوي، الله د خپلو بندګانو ته نږدې کېږي. د دغه ورځې د عبادت خیال وساتئ. دا په لهو لعب باندې مه تېروئ، دا په خندا او په پالتو شیانو باندې مه تېروئ. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ټول کال کې چې الله څومره بندګان د جهنم د اور خلاصي، په دغه ورځ د هغه زیات وي. یعنی څومره بندگان چې الله د یوم عرفه په ورځ د جهنم څخه آزادوي، په ګرد کال کې داسې ورځ نشته چې په دې اندازه د الله زیات دغه کې آزادوي. ما او تا چې د جهنم د اور آزاد سو، لږ خوش خبره ده. اللهم اعتق رقبتي من النار، خدای زما غاړه، زما بدن د جهنم د اور آزاد کا. تابع نه لرو په دنیا کې چې معمولی بسر کې د برداله سو مسلش یا معمولی وسوځي څه حال دی، نو اخذ جهنم ور چې د هغه بل سوي اسباب چې کم دي ډبرې دي په ډبرو بل سوی دی، نو په دغه ورځ موږ تاسو کولی شو چې د جهنم د وره ځان وساتو، خلاص کو. نو په دې ورځ باندې عبادت ډېر کوي. خاص کر زموږ علما کابرین هغه د دې ورځې د روژې اهتمام ډېر کوي. حدیث کې راځي سنن دارمي سنن کبرا روایت دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه د یوم عرفې د روژې الله پاک جل جلاله د 2 کالو د ګناه کفاره ګرځي، د صغیره ګناه یو تیر سوی یو دا اوس راتلونکی. یعنې په یوه روژه باندې الله د 2 کالو ګناهونه معافوي. ورته څه پکار دی؟ څومره یې خوراکونه مې وکړي، څومره څښاک مې وکړي که نه، بس ته بالا په د یوه ورځ باندې موږ نه مړه کېږو. لیکن دغه ورځ عبادت خیال موږ باید څومره وساتو، څومره د روژې خیال وساتو. هر یو مسلمان باید خپل وس مطابق روژه ونیسي، صدقه وکړي، الله ته وژاړي، خواستونه وکړي، استغفار ووایي، تلاوت وکړي. دا ډېره غټ خبره ده.